زمونږ تربیت داسې شوی دی کې یو سړی کنځل کوي نو اول به ورته وایم چې کنځل کوي زما د نسب خاندان ته کنځل وکړه، زما ورور ته وکړه برداشت وکړم، زما خور ته وکړه برداشت وکړم، زما ښځې ته وکړه پښتون د ښځې کنځلو باندې ځان وژني برداشت وکړم، ما لور ته وکړه زه به دا هم برداشت کړم، ما زوی ته وکړه دا به برداشت کړم، مور کنځل چا نه دي برداشت کړي خو دا به هم برداشت کړو. خلک به وایي دلاګان دي په مور باندې ننګ نه خوري، په ښځې باندې او په لور باندې ننګ نه خوري، خیر دی دا پیغور به برداشت کړو. لیکن وایم زما د خاندان سربراه پلار دی، پلار ته کنځل مه کوه، که تا پلار ته کنځل وکړل نو زه به برداشت نه کړم، زه به ستا مړی ته لاس واچم، ته به تکړه یې، ته به زه به تا نشم وهلی، اوس ځان په ده باندې ووهم په دې مجلس کې به هله کښېنم چې کله ما ستا ګریبان ته لاس نی اچولی نو وایم هلکه دغه شان زما د ایمان خاندان دی، دا زما د ایمان اور دی، ده ته کنځل مه کوه. ایمان خور ده ده ته کنځل مه کوه. صحابیه دا زما د ایمان خور ده ده ته کنځل مه کوه، نشم برداشت کولی. واورا صحابی ته کنځل مه کوه، نشم برداشت کولی. د نبی علیه السلام کور ناستې بیبیانې دا زما میندې دي. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. نبی علیه السلام دا د مؤمنانو پلار دی او د هغه کور والی د دوی میندې دي. ای هلکه قرآن ماته مور خیل ده، د کلي کوڅې سړی وایي دا ستا مور ده، وړوکي بچي ته خو نی پته. زه د هغې خبره منم او با ښځې ته مور وایم او د هغې احترام کوم او قرآن چې ماته وایي عایشه ستا مور ده، حفصه ستا مور ده، میمونه ستا مور ده، دا به خامخا منم. دا د کوڅې خبرې نه زیاته رښتینې خبره ده. خبردار مه مور ته کنځلونه کې، زما پلار ته کنځلونه کې. زما د ایمان پلار نبی علیه السلام دی، که تا زما د ایمان پلار نبی علیه السلام ته کنځل وکړل د خدای په ذات بینې قسمي ځان به قربان کم د نبی کنځل نشم برداشت کولی انشاءالله. منه انشاءالله لاس پورته کوي، منه انشاءالله. دا ختم نبوت دی.